تاسو ته ما ډېر غوره کتاب راوړی د سایکالوجي اف منی د پیسو ارواپوهنه. په دې کتاب کې په ډېرو ښایسته موضوعاتو غږېږي. ټول به د پیسو په اړه وي. پیسې څنګه کار کوي، حرص څه شی دی، خوشحالي څه شی دی، د پیسو په اړه زموږ نظریات څنګه دي، دغه نظریات څومره ارزښت لري، او څنګه کولی شو اصلا خپلو پیسو ته لوی ارزښت ورکړو، څنګه کولی شو خپلې پیسې څو چنده کړو، څنګه کولی شو خپل د ژوند ارزښت پورته بوځو، او بالاخره څنګه پیسې زموږ د ژوند د سهولت لپاره موږ او تاسو استفاده کوو. د دې کتاب په لومړي درس باندې غږیږو. لیکلی دی چې هیڅوک هم لیونی نه دی، یعنې هیڅوک هم لیونی نه دي. د دې معنا دا ده وایي تاسې چې کله پیسو برخې ته راځئ، د پیسو په اړه ستاسې اکسپیرینس یا ستاسې تجربه شاید په نړۍ کې 0.01% هم هغه د نړۍ څه واقع کېږي هغې پورې اړه ونه لري یا هغه پوره نه کېږي. ولې؟ څنګه چې تاسې د پیسو په اړه فکر کوئ، څنګه چې تاسې د پیسو د چلش په اړه فکر کوئ، 80% نړۍ په همدغه ترتیب کار کوي. دلته یې ډېره جالبه خبر لیکلې وه. لیکلی دی چې دوه ملګري دي، یو ملګری میلیاردر دی، بل یې میلیاردر دی. دا دواړه اشخاص ډېرې زیاتې پیسې لري. یو شخص ځي دغه پیسې په مختلفو برخو کې انویسټ کوي، لا هم کار کوي، لا هم انویسټمنټ برخې ته مخې ته ځي، مختلفو ریل اسټیټ برخه کې، سټاک مارکیټ برخه کې په دې برخو باندې سرمایه ګذاري کوي تر څو مخې ته لاړ شي. بل ملګری هم چې میلیاردر دی، پیسې لري، دا پیسې په ناقه شیانو باندې مصرفوي. مثلا یو ورځ سل ملګري میلمه کوي، چارټر تیاره کې لاړ شه، مثلا ځي کور ته 100 نفره کارګر نیولی وي تر څو هغه سره کار وکړي او فعالیت ترسره کړي، او داسې نور هغه شیان چې اصلا د پیسو دپاره مهم دي چې تاسې پیسې پرې مصرف کوئ، دا یې بې ځایه مصرفوي. ولې 2014 کال کې یو ملګری پوره ځان بینکراپټ اعلانوي، وایي چې هېڅ څه ما سره نشته، هېڅ عایداتي منبع هم نه لرم. نو څنګه چې تاسې پیسې مصرفوئ، د نړۍ 0.01% هم هغسې کار نه کوي او هغه څه پورې اړه نه لري. ولې څنګه چې تاسو د پیسو په اړه فکر کوئ، 80% نړۍ هغسې کار کوي. نو د پیسو په اړه به خپل فکر بدلوئ، په خپل فکر به کار کوئ او هغه وروسته به تاسې کولی شئ پیسې وګټئ. نو د راتلونکو برخو دپاره همدا اوس زموږ سره یو ځای شئ او مه هېروئ چې زموږ د ټیک ټاک، یوټیوب، فیسبوک چینل در سره خوښ کړئ تر څو د نورو پروګرامونو ګټه واخلئ.